بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رزل ټي وی طرف نه محمد علی جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. زموږ سلسله د هنر سفر کې نن کمال خان لالا موږ سره موجود دی. کمال خان لالا د کم ځای دی؟ د څومره وخت نه ریډیو اوري؟ دی په ریډیو باندې څومره پورې مین دی او د کم قسم پروګرامونه اوریدل او اوس د شوق او مشغله څه ده؟ په دې حواله باندې موږ سره موجود دی کمال خان لالا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل طبیعت ښه دی؟ ها الله پزه. دا راته لګوه چې ریډیو د څومره وخت نه اوري؟ د شپېتو کالو نه باورم خو ریډیو سره زما شوق داسې ماشوموالي نه کنه لکه زه په څه نه پوهېدم ما به ریډیو شکل جوړو. ښه څنګه به جوړو؟ لکه ریډیو د خټې نه به مې ریډیو جوړو که نه هم داسې ریډوان به پخوا وو. دا ریډوان به مې جوړو. یاره بس بیا زه مینې طرف ته لړم مین شوم تر اوسه ویم نو بیا ما ریډوان څه کول چې کله زه بالغ شوم که نه نو چې زما پړه به څه تېرېده نه هغه به د ریډیو کې به دي وي نه به زما پړه یاره دا خو حقیقت دی. نو زما ریډیو سره شوق پیدا شو او بس سندرې به مې اورېدې او د پخوا نه که نه خو پخوا هغه موسیقاران چې وو لکه داسې رفیق شینواري او دا زموږ د وخت موسیقار دی رادت حسین صاحب و. خیر هسې ریډیو پاکستان ته شیرفګن استاد مخکې تللی دی ځکه ریډیو خو ډېرې زمانې نه زورم او په هغه زمانه کې شهادت خان جوهر حضیتن بانو به د ماشومانو پروګرام کو او توکل خان دي شاپسند خان دي هغوی به د حق اواز صداقت اعلان دا پروګرام به هم کو. ما به چې څنګه ډوډۍ خوړه په تلواره او بس د حجرې پروګرام به هم هغوی له پتلم ریډیو کې امرچکۍ و که نه سم نوم د هغه عبدالله جان مغمون و ولې ما ته دار څه پته را خو دا ریډیو کې به ورته امرچکۍ وي نو هغه هم ما لیدلی دی. هغه ما دا لیدلی دی چې هغه زه ما زما رور دی مثل نومې دی نو مونږ پېښور ته تللي ضیا صاحب وختو کې نو هغه ما ته یې راشي هغه د مرچکي دوکان دی د دوایۍ سټور او دروغ مې نه وي که نه دغه بل دی کې زمونږ د نور پکې تا چا سره ملاقات کړې د ریډیو واقع بالکل کړې که نه ښه نواب علي خان د دوبیانو دی او هغه سره هم د هغه ځای ته زه تللی سره دې نه چې خور یې مړه وم د واله هم تللی او اوس یې په ریډیو کې زوی دی فرهاد یوسفزی دغه شو. بل د دې نه بل نثار محمد خان د شاه منصور زه ورله تللی وم خو کله چې هغه مړ شو زه جنازې له تلم د جمعې ورځ وه خو زه جنازې ته په دې ونه رسېدم چې د جمعې ورځ وه نو مې کتان دې خوا ما وي مونځ هم کول غواړي او دې خوا جنازه خو مې راشه مونځ مخکې دی خیر که جنازه وشي نو څه خبره نه ده. نو بیا زه شاه منصور ته بیا لړم چې لړم په هغې خاورې اړولې وي جمشید علي م راغلی و کریا او کریمای زه پې د رحمان بابا یو کلام وم دا کلام دی چې ثابته نه کړه چې دې دنیا وپا واړه مینې کاندي بې وفا په دې دنیا او ډېر خلک ولاړ دی ماتول او سازول کا ډېر خلک ولاړ دی ماتول او سازول کا ډېرې ما او تا غوندې پیدا کړم پناه او هېڅ ثابته نه کړه چې دې دنیا وفا واړه مینې کاندي بې وفا په دې دنیا او کم خلک دعوا په دې جهان که د خپلوۍ کا کم خلک دعوا په دې جهان که د خپلوۍ کا واړه به دې لوړې دنیا نه دی چا او هېڅ ثابته نه کړه چې دې دنیا وفا واړه مینې کاندي بې وفا په دې دنیا خو هلته هغه په هغه باندې بیا خو زه هغه دامه ونه کمال خان دا راته ووایي عمر دې څومره دی وخت کې؟ یاره عمر خو بس زما 70 کاله وي. او ستاسو راکلی متره دی ډاګۍ کې دی؟ ستاسو راکلی متره دی که نه؟ نو دا خو موږ د ډاګۍ نه راغلي دا ټول خلک دلته راټبر دا راته لږ ووایه چې تا واده نه دی کړی تا خو چې ما ریډیو سره واده کړی دا څه وجه وه؟ نه خیر واده خو لکه زه په دې نه کوم خیر دا خبرې ښیم نه چې یو دا زړېږي یو دا مسله ده پکې بل واړه مو سره مې هم نه لګي زوی خو ډه پکارېږي نه ځکه د زوی نه لور غوره وي ها زموږ مشران به یې چاکور پې ودان شي نو تا وایي چې بس ریډیو سره واده وکړه دا ډېر دی. نو بس ریډیو خو ما په دې اورې چې تا ته خو ما چې امینې طرف ته تللم نو ما چې زما پړه به څه تېره دا به دې وي دا راته لږ ووایه چې دا ریډوان خو دوه مخې ته پراته دي که نه دا تا کوم ځای اخیستي څه پته راته شته هغه ډېر پخواني دي دا داسې چل دی چې دا لاندې ریډیو نه دی دا ډکې کلې ورته وایي دا ډکې نه 400 کې نه دا یار حسین نه پله دلته یو کس هغه به بسکټ نه دا دلته کې دا ډکې کلې ورته وایي یار حسین سره دی که نه نو دلته یو کس پخوا به هغه دلته بسکټ راوړو هغه ته پته چې دې ریډیو شوقي دی ما ته ما سره یو ریډیو دی او ستاسو په ډاګۍ کلي کې مې د یو غټ سړي نه اخیستی دی مې لکه ملکیمانې چې خو نه و هم وي دغه وي د هغه نه مې اخیستی نو مې بس زه به درځم ډېر ښه سړی و زه لړم بیا سره دې نه ځای کور ته بوتلم
او ما ته ریډیو دغه وخو د ډېر وخت کېږي نو ریډیو یې مال په 400 روپۍ راکړه په هغه وخت کې دا بل چې کوم دی پاسه چې کوم پروت دی بل چې کوم دی دې ته سرمیزي کابلیان وایي موږ ورته فلپس وایي دلته لیکلي هم دي نو دا هم ولې دې پسې خو زه ګرځېدم دا د دغه کې یو کابل یې هغه ویل که ما ریډیو صحیح کړی یو سړي سره دی وي چمیار دی وي 400 ته ځي کابلی دی د چمیاری کار کې بیا راځي که نه ماښام کور ته نو هغه له چې لړم نو هغه وي دا ما جلال آباد کې اخیستی و که نه نو دا مو ما ته پته لګي چې ریډیو روغ نور د سره څو ریډوان دی نه علاوه دا هم ولیدل ما سره 3 ریډوان دي نور دي خو اوس داسې چل دی چې زموږ ریډیو پاکستان والا لکه موسیقي د هغه پټه کړې ده لکه د رادت حسین صاحب نغمې پرتې دي د شیر افغان استاد پرتې دي او د محمد ضمیر استاد رباب باندې بټا کړو بالکل کنه او د منیر سرخدی سم نغمې دي هغه دی پټی کړی دي تی موږ ته ډیسکو غانې غږی او مخکې به دی ریډیو والوي چې موږ داسې غانې نه غږو چې د معیار نه پریوتی یا په اخلاقو برابر نه موږ نه غږو خو هغه غږ خدای ته وای مومن خان هم راغلی کنه دی ډیر لري نه راغلی تار پر راغلی راشه مومن خان لګ دی په لکنه چې مومن خان هم ستاسو ته پوښتنه کوي چې دې سوي مومن خان ته تاسو کو غواړي ته هم د ریډیو چې دینو اوریدونکو را په خوانه کنه خو خو وشو زما ډیر زیات مینه ده زما بخپل ډیر زیات مینه ده ریډیو نه نو خیر ما ته بلا کلام نه یاد دي تا ته کوم کلام یاد دي د لګزاده او کلام وای او په شو مو تاسو نه خیر صحیح ده کنه تاسو بابا تعلیم کړل تعلیم مو تعلیم 3 جمعات کې پرې خو کانال ته ریډیو ما بیا ماین شوم ماشاءالله نو بس هغه مې راشي چې سم مزیره خو مې توپ کړی تعلیم زکای ته روغ سره بس بیا او صحیح ده او په ریډیو کې به د چا کلامونه ډېر خواخو جواب استا اورېدل لکه خیر داسې خو د عبدالرحمن بابا خو اصلي مانو کې زما موسیقي خوښوي نه سندرغاړی کم سندرغاړی ستا خوښو لکه هغې وخت کې پخواني چې کم سندرغاړی محمد او دا دغه داسې شکیل ناز خو اوس رستو تلي ګلنار بیګم وه نه احمد خان او پخوانو قمرو جان وه سبزلي خان او فضل ربي او عبدالله جان دغه کې ګوره سبزلي خان ډېر پخوانی سندرغړی دی خو پخوا به ما چې زمینداري کوله زما به ریډیو ځان ته په بوله ایښی نو ما کلبه مې تړلې وه او داسې ما یوې مې کوله دې کې وي سبزلي خان استاد مړ شو 10 بجې وي دا پخوانی ډېر سندرغړی یو عبدالله جان در ګلستان زوی و که نه ګلستان بابا عبدالله جان مفهوم صاحب یادوي نه 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 عبدالله جان مغمونه سندرغاړی بابا زوی و او دغه دا کمرو جان زمونږ د وخته ګلنار بیګم و که نه بادشاه زنین جان وه چې د هغې خور هم ما لیدلې وه بلیلی نوم یې و باجه به یې غاړې ته اچولې وه او سندرغاړې به ما بالکل لیدلې ده که نه بادشاه زنین جان وه داسې که نه دا زمونږ د وخت سندرغاړي خوا پخوا دی بری کلو ته راتلل که نه اوسني وخت کې د ریډیو پاکستان د دې ریډیو چې کم پوزیشن د ناسته دی تاسو څه ویل غواړئ لکه څه تاسو کمې مخصوص خوښ دا دی چې هغه موسیقي نشته ما موسیقي خوښوي نو دا ولې اوس د خیال محمد اواز صحیح ده خلک وایي چې خیال محمد ښه سندرغاړی دی خو چې هغه سره رادت حسین دي طرز جوړ کړی نه بالکل ښه دا راته ووایه کمال خان لاله چې دلته کې ستاسو علاقې ته کلي ته میلسیان کم راغلي دي چې حجرو کې میلسونه یو وخت کې وو یاره دلته میر احمد شاه راغلی دی ډېر به راته نگار سلطان که نه ولې بیا هغه ریډیو کې پاکستان کې سندرې شته بالکل زمونږ په کور کې شپه کړې ده میر احمد شاه او دغه نگار سلطان او داسې دغه به راته ته ورکړه دغه خیر دلته خو د لواب هم راغلی دی دا کالو خان و خو دا رستی دی یو خانولي نوم یې و درشکی و اوس مړ دی چې هغه د لواب استاد دا د لواب چې کوم دی د هغه استاد خانولي او د خانولي یو 2-3 بدل ریډیو پاکستان کې شته خو دی نه غږی هغه ډېر خوږ اواز دی او داسې که نه داسې نگار به او نگار ته تر کم ځای پورې تللی سندرغاړو سره ملاو شوي چې ته تللی داسې مختلفو علاقو ته یاره زه سندرغاړو سره خیر داسې خو زه ځینې ثوابۍ ته ځم دا ښایسته میر استاد دي شو یا دې خلکو سره که نه نور دغه سره زه نه یم ملاو شوي ولې هلته زه ریډیو کې زما رادت حسین صاحب باجه خو ولې زه پیژنم چې دا راغه دغه ده که نه ځکه هغه به سترګې بالکل پټې وي هغه به باجه غږوله د هغه په شان باجه هېڅ حکم نشي غږولی خو دوی په موسیقۍ نه پوهېدي هغه پټه کړې ده که دا زه ټیشن ته لړم ځکه ما ته فرخاد وی راشه مې لکه که ما ټیشن ته نه پرېږدي خور یې مړه ودتلم وي ورته وایي چې فرخاد له اواز ورکړي بیا به بیا به راځي نه که نه خو هلته کې ما ته وخت هم او که نه ملاو یا بل ګرمي د ډېر نه مې زه ځم بیا ځکه زمونږ عمر په ختمېدو د رحمان بابا څه شعرونه راته اخره کې وایې سو وایم د رحمان بابا بل کلام درته وایم ما ته بلا کلامونه وار که د رحمان بابا دا کلام خدای یو تا ته مه وایي که نه یې ثابت نه کړه چې دې دنیا وفا یو منټ تاسو راولېږه واړه مې نکان دي بې وفا پرې دنیا
نه ما ته بلا کلمونه د رحمان بابا زه دا بستانه اوري لکه سوار که خیر د لایق زاده صاحب یو کلام وایي بیا به د رحمان بابا دې سر کې لږه روبایي ده وي نه پوهېږم دړه سره داسې چل دی تا چې وینه مرسا مې وارخطا شي او ستا په یاد کې ستوري شماره ملایکه هره شپه مې په سلګو سلګو سبا شي او علم مې پوهه که جانانه فیصله د ډېره ګرانه زه دې څه یم ته مې څه یې او چې د شپې په خاموشۍ کې غلی غلی اړه ته راشي چې د شپې په خاموشۍ کې غلی غلی اړه ته راشي دا تپوس کوم د ځانه زه دې څه یم ته مې څه یې او څه موده پس یو بل ته مخامخ شو څه موده پس یو بل ته مخامخ شو وي ښکته ګورم داسې چل دی زما جانه او زه لایق چې بې له تا نه د چا مخ ته کتی نه شم زه دې څه یم ته مې څه یې د لایق زاده نور کلامونه بالکل کلام ملګرو تاسو نن په دې پروګرام کې د هنر سفر په دې سلسله کې د کمال خان لالا خبرې ترې اورېدې ډېر زیات ریکارډ لري سره ډېر زوړ تاریخ دی سره د ریډیو پاکستان په حواله خو ګیله چې ده کومه ده په دې ویډیو کې هغه دا ده زموږ ټولو دغه ګیله ده چې هغه زړه موسیقي هغه چې کومه بهترینه موسیقي ده او چې کومې ته موسیقي ویلی شي هغه بالکل پټه شوې ده هغه اوس نه غږیږي او دله ګیله ده نو ګیله بالکل په ځای ده پکار ده چې د ریډیو چې کوم ارباب اختیار دي اوس ریډیو ډېر ایډوانس شوی هم دی چې هغوی دغه کلام ته دغه موسیقۍ ته توجه ورکړي او دغه شان د خلکو اعتماد بحال کړي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه